أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فرون اهدنا الصراط المستقيم واهدي تمشت هدايت راك نا اهدي هدايت راك نا ومشت صراط دلاري مستقيم چی برابر صراط اغلار د الذين د اغه کسانو انعمت چتا انعام کړی دی علیهم پر اغه خلقو با غیر مرشیوه ممروانه لار د هغه خلقو المغضوب چې غضب د خدای پاک پر سوی چې هغه یهود دي علیهم پر دې باندې غضب د خدای پاک سوی دي او لا مرشه ولار الضالین د گمراهانو خلقو چې هغه نصارا دي حق لارې شاته نو دغه د هدایت لارې دا ډیرې خو مؤمنان چې په هدایت کې وي نو بیا څه ضرورت دی د هدایت نو دا معلومه شوله چې پر هدایت باندې باد دوام دا لو خبره سړی یو ورځ به پر هدایت دی بله ورځ یې ګوره بیا وتلی یو کال ښه صوفي سړی بله ورځ بیا چټ سړی نو دا دوام و استمرار لو خبر نو علما لیکي چې هلته هم اهدنا صراط المستقیم صراط الذین تکرارا ذکر شول په دې کې اشاره ده ولارې ته یعنې هغه لارې حقیقي چې دي صراطان دوې لارې د هدایت یو د بنده څخه الی الرب ته ده بل و من الرب الی العبد و بنده ته هغه چې د بنده څخه لار و رب جل جلاله ته تللې ده هغه لار د هدایت دا طریق المخوف دا لار د بیرې ده کم قطع فيه القوافل وان قطع به الرواحل ډېر قطع سوي دي د دغې لارې څخه د بنده څخه تللي وي ډېر قافلې شاته تنبیه سوي دي او ډېر دغه سفرونه چې کوي دا خلک ډېر قطع سوي دي په دې لار او پر دې لاره باندې غلسته لکه یو لاره چې خطرناکه هغه دا ده چې الله جل وعلا شیطان لعین کشک د خپل پاکه درباره یې وترټي مرجوم یې وګرځوئ ده وویله د سورة الاعراف 14 نمبر آیات دی لاقعدن لهم صراطک المستقیم زه بکښینم دغه ستا بندګانو ته صراطک پر لار ستا چې مستقیمه برابر نو پر دغه لار چې موږ تاسې روان یو دغه لار کې دا د بیرې لار ده شیطانانو کمینونه نیولي دي په دې لاره کې دې نه پرېږدي ته به لمونځ کوې هغه به دې تاوان ته به عبادت کوې هغه به دې لارې ځان ته تاوان ته به ښه وظیفه کوې هغه به دې نور تاوان هغه په دې معنا باندې چې شیطان لعین ناست دی اول تا ته په دې لاره کې چې ته روان یې ته ښه کار کوې اقرار ریا په درګاډ ریاکاري در باندې کوي چې تر ته وګوره دا خلک خو داسې نه یو بل غرض د اغراضو پکښې درواچي الفاظ در باندې خراب غلط تورې در باندې ووایي نو پر دغه لاره باندې خطر ډېر او والذي من رب الى العبد هغه لار چې د رب جل جلاله څخه و بنده ته راغلې د طریق الامن هغه طریق لار د امن هغه کې امان ثابت دی او ډېر مؤمنان و هغه نعمتو ته د رب جل وعلا رسیدلی دي او هغه منازلو ته چې خدای پاک ته دې لپاره انتخاب کړي وي هغه سړی ورلېږلی هغه کسان دي چې دلته یاد شول الذین انعمت علیهم دا پر هغه لار روان دي چې تا انعام پر دې باندې کړی دی چې هغه عبارت انبیا علیهم السلام دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي دا پر هغه لار باندې تللي دي چې د رب جل وعلا د طرفه څخه دې ته کومه لاره نو ګوره موږ چې اوس په لمانځه کې خواست کوو د هغه د بیرې د لارې څخه ځان ژغورو وام خدای پاکه هغه لار اهدنا صراط المستقیم هدایت و موږ ته وکړه د لارې چې هغه مستقیمه خو دغه لار هم ده چې ته پر روان یا صراط الذین هغه لار د هغه کسانو انعمته چې تا انعام کړی دی انعام چې پر کړی دی هغه عبارت انبیا علیهم الصلوات والتسلیمات دي صدیقین دي شهدا دي صالحین دي رضی الله تعالی عنه دا مبارکان دي دا پر دغه لار تللي دي نو موږ تاسې به د خدای پاک څخه هغه لار غواړو چې د خدای پاک لار ده د هغه طرف راغلې ده خدای پر هغه کشف روان کړي
او دا زموږ د طرفه کښونه چې دي دا د خطره څخه خالي نه دي. دا خلک چې موږ تاسې وینو بعضې خلک مورید سي سوفیست سي داسې وظیفې اخر پای چې ګورې په یو نه بله کوي دا پر هغه لار روان وي چې عاده وضع هغه د الهي لارې د کامیابۍ لارې د هغه غوښتنه د نه یې کړې نو کله کله باره پکښې ناکام نو سړی به داسې نه کوي د دغې لارې غوښتنه به کوي او بیا پر دې لارې به د ثبات غوښتنه د خپله خدای پاک څخه کوي چې ته مو ثابت ولرې پر دغه لاره. بیا نو پر دغه لاره کې چې څوک ور برابر شو نو دی په ځان کې ګوري اول اتباع د کتاب د خدای پاک دی ډېره پابنده د کتاب دوهم توفیق د اتباع د سنتو د نبي علیه السلام مبارک په نصیب کیږي ډېر پابنده د سنتو وي او دریم شی دا وي د ټولو ګناهو څخه ځان ګناه وي او کوشش یې بل دا وي چې نور خلک هم په دې عبادت اخته کړي او د ګناه څخه راوګرځوي او څه چې اوامر د خدای پاک دي هغو ته متوجه وي او چې مناهي وي هغو ته متوجه وي. مناهي کوي نه اوامر پر ځای کوي او په خپله زندګي کې په قول و فعل کې رښتینی وي رښتینوالی په برخه نو دغه د ارواحانو ګټه ده د روح ګټه ده خدای پاک د ده ور په برخه کړله. دا کم هدایت دی دا هدایت کې بل ځای هم په حدیث شریف کې اشاره ورته سوې ده. حدیث شریف امام ترمذي نوادر الاصول ابن کثیر په خپل تفسیر کې دې ټولو را نقل کړي دي تفسیر روح البیان هم را نقل کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الله خلق الخلق په تحقیق سره الله جل جلاله دا مخلوق پیدا کړله په ظلمت په یو تاریکي کې دا مخلوقات ټول په تاریکي کې خدای پاک پیدا کړي دي ثم رش علیهم من نوره بیا الله جل وعلا راوپاشي پر دې باندې د خپل نور څخه فمن اصابه ذلك النور چاته چې رسېدلی وي دغه نور فقد اهتدا دا نو پر هدایت باندې بر روان وي هغه لار باندې برابر وي چې خدای پاک له طرفه راغلی ده. ومن اخطأه که چا په هغه ورځ کې هغه د انوار الهي د ده څخه کاټ سوي وه خطا سوي وه فقد ضل ګمرهي نو سړی به بیا کوشش کوي بیا دا انسان چې دی یو ډېرې قواوي الله جل وعلا په ده کې بیا د نورو قواو د خوا څخه هم یو انسان مؤمن کامیابي یوه لاره د عقل چې الله جل جلاله د عقل د لارې څخه دا انسان کامیابه کول یوازې په حواسو او په الهاماتو باندې هم سړی دغه لار نو یوه لار د عقل چې ده د الله جل وعلا شانه چې دا د هدایت لارې جوړې کړي دي نو هغه الهام چې کېږي هغه هدایت الالهام ورته وایي هدایت د الهام اول د وارې ګوره کوچنی دی خدای پاک هدایت الهام ورته کوي د مور تی روي شیدې ځینې دی پوهېږي چې دا زما غذا دا خدای پاک اول هدایت دی چې یو انسان چې دا پېژني چې دا مې مور ده حتی کوچنۍ یو خبرې نسي کولی ډېرې ښځې تېرېږي مګر چې مور یې تېره سي یا پلا پسې وګوري پسې بغاري دا هدایت چا ورته وکړي دا هر کوچنۍ ته داسې الهام کېږي چې دا دې مور ده دا دې د خوراکي ځای دی دا دې د اوبو ځای دی په دغه سره ستا بقا ده خدای پاک دا د مور تی د ته ورښودل د هغه رقم اوس چرګه د حیوان دی په هېڅ نه پوهېږي دا ګوره پر د هګیو ناست شهر بې مګر هغه وخت چې راشي خو نه سری لري نه شی لري دا څنګه ویني مګر هغه وخت چې راشي قرار هګۍ ماتې بیا دا چیچیان دا څه پېژني چې دا زما چیچیان دي بیا څونه پر مهربانۍ خپل وزرونه یې پر غوړولي حتی چې یو څوک دوی ته مازې راتېرېږي ضرر اراده لري دا جنګ ورسره کوي ګوره الهام الهي دی دوی ته سوی دی په دغه باندې پوهېږي الله جل جلاله دغه حیوان دا کوچنی دا ګرده پوه کړي او بل هدایت د عقل دی دا د هدایت در حس او د الهام دا ډېر قوي بس کله کله انسان ته الهامات حس لري هر څه کوي مګر داسې کارونه کوي چې انسان یې نه خو ده ته هدایت د عقل نه عقل یې کمزوری وي عقل یې پر چپه باندې څرخي ټول عمر یې چپه ویناوي په خوله کې وي ته د عقل څخه چپه کار نو هدایت د عقل دا ډېر مفید شی او که انسان عقل ولري الهام هم نه ورته کېږي بیا هم دا انسان خپل د ژوند ښېګڼې دی مخته راوړلی او یوازې حواسو الهام دا کار نسي کولی او بل دا چې عقل هدایت پیدا کړي د دغه په وجه هم دی خدای مهربانه دی چې دی د خپل عقل په کار واچي حتی وایي که کتاب نه وي انبیا نه یو عقل تا ته خدای پاک درکړی وي ستا د هدایت لپاره دغه بس دی د عقل کې ډېر قواوي ستا ته په د خپل عقل خپل خدای پاک پېژني یو کوچي سړی چې را روانو نه علم کړی نه شی کړی نو بیا یې ورچا سوال ځینې وکړي وایي ته خدای پاک پېژنې ته وایي وپېژنم چې واحد لا شریک ساتي قادر نو هغه وایي چې په څه شي پېژنې ته موږ ته
نو دی ورته وایي موږ چې په دښت کې روان یو ادب دې وي چې یو پچه پرته وي موږ پوهېږو چې دا د اوښ پچه دلته اوښ تېر سوی دا خپله زموږ عقل دا راته وایي او دا دونه کائنات چې زه وینم معلومداره یو صانع لري یو خالق مطلق لري یو قادر مطلق لري بیا چې دا ګرد نظام چلیږي ډېر منظم دا چې چلیږي دا بیا څه نه دي دا ټوله دال دي د الله جل وعلا پر وحدانیت او پر وجود باندې او په کامل قدرت باندې دا ټوله ګواه ځکه چې علما وایي عالمونه چې د عالمونه دا علامه ده پر څه شي علامه ده د الله جل وعلا پر وحدانیت علامه ده د الله جل وعلا پر کامل قدرت علامه ده د الله جل وعلا پر خالقیت چې دی خالق دی د ټولو کائناتو د ټولو عالمو دا ټول علامې دي دال دي پر دې باندې نو چې دا ګوره دا ټوله په عقل باندې کیږي چې هېڅ شی نه وي نه نبي راغلی وي علیه صلات وسلام او نه آسماني کتابونه راغلی وي نو د یو انسان ته چې خدای پاک عقل ورکوي بس دغه ورته کافي دی دی په دا خپل عقل باید خپل خدای پاک وپېژني او بل هدایت د ادیانو دی ادیان هم په دنیا کې دي هر دین ځان ته پیروان لري خو دا چې ښایسته دین ته یو څوک لاره پیدا کوي دغه هدایت هم یو ډېر ښایسته هدایت دی دا د هر چا نه ادیان ستا یو هندو دی بل نصرانی دی بل یهودي دی بل اچش پرسته دی بل گو پرسته دی بل روشنا پرسته دی په دنیا د چونګو شي عبادتونه لا دا ټول الله جل وعلا دغه هدایت دې ته نه دی ورکړي چې د اصلي دین هدایت پیدا کړي اصلي دین چې دی هغه په آیات سره ثابت ان الدین عند الله الاسلام هغه دین مقبول په نزد د خدای پاک دین د اسلام دی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا کچا طلب کی ما سوا د اسلام سره یو بل دین ومن یبتغي غیر الاسلام دینا نو بس فلن يقبل منه اذ کله دا غسخ نو دا چې الله جل وعلا تا ته د دین د اسلام هدایت تر کړی دی د دې شکر ته نسیاده دنیا کروڑونه په واقع دغه هدایت ته ځان نسي رسولای خو الله جل وعلا مغفر کړی دی په دې هدایت ته مشرف کړی بیا تا ته هدایت ته شرائع در کړی دی د دین بیا خپل مشروعیات لري نو موږ تاسې هغه په دین کې ګوره ډېر شان موږ لرو چې موږ د هغو څخه ممنوع یو په دین کې موږ خپله داسې حد او حدود لرو نو موږ د هغه خواته نه څه چې منهیات دي هغه زموږ د حد او حدود څخه د اسلام و هغه خواته دي هغه خواته په شا نه زنا و هغه خواته شی ده مګر حلاله نکاح په دې چوکاټ کې دننه داخل سود چې دی د دې چوکاټ سره د اسلام هغه خواته شی دی مګر تجارت تفرید فروش په حلاله وجه باندې دا په چوکاټ کې دننه د دین فروش بیا نکاحات دا نور ادیان چې شپرست و دا بلا دا مور خور دا شان نه پیژني بیا چې دا نکاح موږ کوو موږ ته محرمات په دې کې شته خور ده عمه ده مور ده مینځه دغه میره ده داسې نور شان دي انا د دې نکاحات موږ تاسې نشو کولی نسبي حرمتونه محرمیتونه موجود دي رضاعي موجود دي د سهیرتو د خیشي دا موجود دي دا درې قسمه محرمات یوازې په نکاح کې موږ ته موجود دي چې دا د دایرې څخه د چوکاټ د اسلام خارج دي څوک بیا نه کوي او د نن په چوکاټ کې د شریعت چې دی هغه بیا دا دی چې نور عام مسلمانان د نور مسلمانانو سره ودونه کولی سي ښځې د نارینه سره کولی سي دا واده کول و ازدواج و نکاح کول دا په چوکاټ کې د شریعت داخل په هغه حد و حدود کې د اسلام ده بیا چې په کوم شي باندې چې سړی وځي د دې څخه په طلاق سره وځي چې طلاق درې طلاق یې ورکړه دا ښځه پردي دې ته وصول نسي کولی تر څو چې بل چا سره نکاح او که طلاق رجعي او باین ورکړی بیا عیده موجوده ده په هغه کې ته بېرته کولی شي یا تجدید د نکاح وکړې او یا رجوع ماضي وکړې په طلاق رجعي نو په دغه وجه باندې چې دا هدایت د شرایعو یې موږ تاسې ته راکړي دي ګوره ټول مسلمانان په دې پابنده دي او دوی پر دغه مسلک باندې روان دي چې دا ټول د کامیابۍ نښې او تګونه دي رفتارونه نو الله جل وعلا شانه دا هدایتونه لارې خپلو بندګانو ته ښیي خیر او شر ښیي سعادت او شقاوت دا دواړه دا دې موږ تاسې پېژنو ګوره خدای پاک فرمایي فاما ثمود فهدیناهم دا سمودیانو ته موږ ښودنه وکړه هدایت مو ورته وکړي چې دغه لار ده خو دوی څه شي وکړه فاستحبوا العما على الهدى دوی خوښ کړي ړوندوالی پر هدایت باندې دوی خوښ کړله ګمرهي پر هدایت باندې دا پاک د حق لاره ښودلې دا د په قرآن سره په انبیا علیهم السلام سره موږ ته دا د هدایت کوي ښودنې راته کوي چې دغه د رشد او د کامیابۍ او د خیر لاره دغه ده او دغه لاره د شر ده نو اوس څوک په خپل اختیاره ولاړېږي د شر لاره مختاره کوي ړوندوالی خوښوي د حق څخه ځان او بل قسم هدایت دا دی هغه چې موږ مخکې ویل هغه توفیق دی توفیق الهي دی چې د خدای پاک له طرفه یو بنده ته ورکول سي توفیق ورکړي
کرام غټو غټو نیکو کارو باندې خدای پاک کامیاب. یو سړی په دا بندګانو کې خدای پاک ښه سخاوت ورکړی وي، ښه اخلاق یې ورکړي وي، ښه عبادت توفیق یې ورکړی وي، او مرسته د مؤمنانو سره توفیق ورکړی وي، او د خپل مور پلار ځنې خوشحاله وي، نور همسایګان ځنې خوشحاله وي. ښه صفتونه په یو انسان کې خدای نو په هر چا کې شته، خو توفیق الهي نه وي ورسره ملګري هر سړی. نو دا توفیق دا هم چې موږ وایو ایاک نستعین، خدای پاک ستاسو معاونت غواړو، توفیق غواړو پر دې حق لاره باندې په ښو صفاتو کې چې دا را ژوندي کړو، په خپل وجود کې ځای ورکړو او هغه راویښ سي. تیاره د مثال 4 ماشینه تیاره ده، یو ماشین 2 ماشینانو فعال، چې بیا هغه خلاص بیا بل فعال کړي، بیا بل فعال ناندي د ده پسې ویچانو فعال. اوس نو په انسان کې هم دغسې قوا د نیکو اخلاقو قوا یو ماشین دی. نو چې خدای پاک توفیق درکړي یو سړي ته کرار ښه اخلاق ورکړي، دا د سخاوت دا بل دی، دغسې د خپل خدای او رسول سره مینه او محبت دا بل شی دی، بل ماشین دی د انسان په وجود کې پروت. او دغه رقم لویي نه کول، تکبر نه کول، حب د دنیا نه کول، او دغسې د نورو مسلمانانو سره بغض و عداوت نه کول، دا ټوله شیان چې دي دا د خدای پاک په معاونت. چې خدای پاک د سړي په وجود کې یو ماشین فعاله کوي، یو ښه صفت په دې کې راځي، خو نه کوي کوشش او غوښتنه پر موږ تاسو ده چې خدای پاک ته زموږ سره معاونت وکړي، د خیر لارې راته اسانه کړي. نو کم وخت د چا سره توفیق نه وي، دا د خیر لارې که څوم ډېره اسانه ده ته ډېر زور غواړي. اول مثال د سهار هېڅ مشکل نشته، هغسې راکښېنو سهار دی بعد، خو هغه خلکو کې دا د خیر لار کرار د سهار لمونځ نه کوي یا نه راکښېني، ځان یې اچول، هغه توفیق ځینې سلب وي. لار خو د خیر ده هم اسانه ده، ډېره درانه ورته ښکاري. داسې نو هر د خیر کار. نو پیران پیر صاحب مبارک مریدانو ته وایي چې هی مریده دا مه کوه، د خیر کار په مخه ما شروع په کوه، دا څه معاونت غواړه، اکمال یې په رب جل وعلا پورې اړه لري. ته وارخطایي مه کوه یو خیر کار ته، چې وارخطا دا مسجد به څنګه جوړوم، د خیر کارونه به څنګه کوم، دا به څنګه کوم، نه جارو لري چې څومره کېږي مناظر د خپل جیب دلته به پټو هوار کړو، باره به یو خیر کار یاد دا څه خدای پاک دې خیر درکړي. نو دغسې موږ به اراده کوو، شروع به په کوو، معاونت د بل طرفه، توفیق د بله طرفه راته راکړه. صلح تسبیح لمونځ زور غواړي، ته نیت وتړه، شروع په وکړه، توفیق به خدای پاک درکړي. چې سلام وګرځې ته چې زه اوس پر درېدلی یم، هېڅ زور به سبا روژه نیسې، د دوشنبې ورځ د مثال د جمعې شپه ده نیسې، زور درته غواړي، بس شروع په وکړه، توفیق د خدای پاک. نو دغسې د اتیاوو کالو سپین سرې ښځه وه ناجوړې وه ډاکټران داسې وایي په پیشلمي ما په وجود خو ته عید چې زما وجود خو د روژې نه، زه ستا په معاونت نیسم، ستا په امید یې نیسم، روژې ټوله ونیولې او په سر کې مې مل نه دي درڅوي او یوه شپه یې تراویح هم نه دي قضا کړي، دا بیا بل. نو دا د زړه عملیات یې هم کړي، پاک معاونت توفیق دی چې چا ته یې ورکوي. نو دغه د هدایت سره سم بل بهترین شی هغه معاونت توفیق دی چې خدای پاک هدایت درکړي، د توفیق معاونت ته سره وکړي، نو بیا ته پر مخ باندې ځې. او بعضې هدایتونه دي چې ډېر داسې دي چې هغه تعلق یوازې تر الله جل وعلا پورې تعلق لري، بندګان یې ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم کوشش دا و چې دا امت دا مسلمانان ډېر په اسلام برابر دي، ډېر د خدای پاک اطاعت و بندګي کوي. نو حرص به دی و چې چا به ایمان را نه وړي، نبي علیه السلام مبارک به پخوا بد زیر به چې دا نه ولې ایمان یې نه را. مثال بل استاد موږ تاسې دلته سبقونه وایو، د هغه نیکو خبرې کوو، د حق لاره باندې ښه روښانه کوو، کلونه یو سړی ناست خامخا سړي نو کې فکر خرابېږي، دا ونه ولې دا قرآن ولې پر ده باندې اثر ونه کوي. نو الله جل وعلا دا آیات مبارک نازل کړي. نبي علیه السلام مبارک ته فرمایي داسې وایي انک لا تهدي من احببت، و نبي علیه السلام مبارکه ته هدایت نسي ورکولی من و هغه چا ته احببته چې ستا خوښ وي چې دا دې هدایت راوړي، دا دې پر حقه لاره روان سي، ولكن الله يهدي من يشاء، بلکې الله جل وعلا هدایت کوي من و هغه چا ته یشاء. نو دا هدایت ګوره بعضې هدایتونه یوازې تعلق د خدای پاک پر لري، بل چا پر لار نه لري. بل ځای کې راځي بل آیات لیس علیک هداهم، نه دي پر تا باندې او نبي علیه السلام مبارکه هدایت ته دې خلکو چې پر حق لار روان کړي، ولكن الله يهدي من يشاء، مگر الله جل وعلا هدایت کوي و هغه چا ته چې د خوښه ثابتوي پر حق لار. او د انبیاو په حق کې فرمایي اولئک الذین هدى الله، دا هغه څه کسان دي چې خدای پاک دې ته هدایت کړي دي، هغه لاره چې د خدای پاک له طرفه راغلې پر هغه لارې درولي. فبهداه مقتده، په هدایت سره د انبیاو اقتده ته اقتدا. ګوره دا خاص
الله جل وعلا له طرف څخه دا هدایتونه. او بل ځای کې چې د نبي علیه السلام مبارک ته نسبت بیا کېږي وانک لتهدي الى صراط، ته چې یې خامخا هدایت کوې و هغه لارې ته چې هغه ډېره برابره موصول رسیدګي د سړي و سعادت ته کوي، سړی پر سعادت باندې برابروي په دنیا او آخرت. دا هدایت دی. نو اوس بیا دغسې هدایتونه و عقایدو ته هم باید وي. ډېر دا اوس چې د هغه 300 کاله کې کوم تغیرات راغلي دي چې پخوا د عقاید پخوا موجود نه. نو عقاید سمول احکام، آداب او د دین احکام، علم صحیح او احوال د دې کون چې دا څنګه سره رسیږي و دغه کېږي، احوال اجتماعي، دا ټوله دا په زده کړه ضروري ده. د دې ته رسیدګي ټوله چې دي هغه په صراط المستقیم سره سړی وسلېده. که څوک پر صراط المستقیم برابر نه وي د خپل د ژوند چارې هم ټوله سره در تاسې وینو اخر پای خو نور نارواوي کوي، موږ نه یو په خبره نو ستاسو هم پیسې معامله کړي، دا بل څه معامله کړي، دا بل څه کله ټلیفون بند کړي، کله وتښتېږي، کله وایي دیوالي دا چې شي دی وار د واره د دې بیړۍ غر کوي و هغه حق ته دې رسیدګي نه کېږي ګر سره چې صراط المستقیم سړی برابر نه وي. نو په دشت کې خو نو لږ پښې روانې اتمن دي زوزان په پښو نه نوځي، اتمن دي مار چې لنډۍ دي چې لړم دي چې دشت هر شی پکښې کېږي. څوک چې دا پر ډامبر روان وي هغه د خپل مقصود ته رسوي، سړک سیده تللی. ځکه چې دا هدایتونه دغونه مهم دي. الله جل وعلا موږ ته فرمایي چې ته ووایې چې اهدنا صراط المستقیم، موږ ته هدایت وکړه، موږ ته پر لارې باندې چې هغه مستقیم او برابره لار، پر سیده لار مې ور برابر کړه خدای پاکه، د غلطې لارې څخه مو ساته. دغه چې انعام خدای پاک پر کړی دی هغه داسې دی. یو صحابي مبارک د نبي علیه السلام مبارک په حضور کې تشریف درلودی، ډېر خوابدی به ناست و، نور صحابه مبارکان به خوشحاله ناست به. یو وخت نبي علیه السلام مبارک به پوښتنه ځینې وکړله چې ته ولې دا خوابدی یې او دا نور ملګري داسې خوشحاله ولاړېږي وکښېني. نو ده ورته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو ستا په دید او ستا په مجلس او خوابتیا مې دا ده چې په دې ژوند کې خو الحمدلله دا دې ستا سره ناست یو، که کور ته ولاړ شو بېرته راځو بیا ستا مجلس دی، بیا لمونځ دی، 5 وخته سره یو ځای کېږو. نو دا که موږ مړه شولو نو خدای پاک خو تا ته لوړ مقامات انبیا علیهم السلام سره در کړي دي، نو موږ په کښته مرتبه کې یو، بیا به ستا دیدار موږ څنګه کوو، ستا مجلس کې به بیا موږ څنګه کښېنو. په دغه زه ډېر غمجن یم. نو هلته دی ناست و چې الله جل جلاله دا آیات مبارک نازل کړي. ته ووایه ومن یطیع الله، که څوک اطاعت د الله جل وعلا وکړي والرسول او د رسول صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت وکړي فاولئک دغه کسان چې دي مع الذین انعم الله علیهم، دوی به په ورځ کې د قیامت په جنتو کې سره د هغه کسانو وي انعم الله علیهم چې الله جل وعلا انعام پر کړی دی. هغه څوک دي؟ من النبیین، هغه چې انبیا علیهم السلام دي، والصدیقین، صدیقین دي چې په سر کې یې سالار حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دي، والشهدا، سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه د شهداو د قافلې په سر کې دي، والصالحین، ټول صحابه مبارکان، ټول اولیاء د خدای، ټول علماء ربانیین، دا ټول صالحین دي، هغه دغه کسان دي. وحسن اولئک رفیقا، ډېره ښایسته ده د دغو خلکو رفاقت او ملګرتیا. دا چې د چا په نصیب سي ذلک الفضل من الله، دا نو فضل د جانبه د خدای پاک. وکفا بالله علیما، کافي والی دی په الله جل وعلا سره چې عالم دی. صحابي دي خوا نه به دی په ورځ د قیامت به دی. نو دغسې الله جل وعلا انعام پر دغو خلکو باندې سوی دی. خپل انعام چې دی خو ډېر انعامونه یې پر کړي دي، هغه پای نه لري. بیا دغه انعامونه چې د خدای پاک دا پر چا باندې کېږي، یو موهوبي دي په هبه ورکول سي او بل کسبي دي. نو د دواړو څخه موږ چاره نه لرو. دغه موهوبي چې دي دا په خپل ځان کې هم 2 قسمه لري. اوس ګوره دا روح دي کړی دي په خپل بخشش سره، په خپل فضل و کرم، او دغه رقم عقل ثابت دا خدای پاک موږ ته هبه کړی دي. اوس لیونی دی عقل، فهم یې را کړی دی. فهم دا که څوک فهم ونه لري هغه هم پښه نه دي. فکر یې را کړی دی، که څوک فکر ونه لري بې فکره کوی دا بې فکره سړی دی. او نطق دا خبرو توفیق یې را کړی دی. اوس ګوره ګونګی خبرې نسي کولی. او ګوره بل هبه کوونکي شیان چې دي هغه په بدن کې دي چې جسماني دي. اوس ګوره دا بدن ټول اعضاو یې مسم دي په خپل وجود کې. بیا ښه قوت لرو چې تګ راتګ وکړو، لمونځ په وکړو، بله په وکړو، بله په وکړو. نو هر حیات چې دی زموږ په وجود کې دا که هغه زموږ ظاهره حالات دي او که باطني شیان دي دا که د خدای پاک موږ ته په هبه سره را کړي دي، دا موږ یې په دې سره نازولي.
او بل کسبي بیا دا دي چې زه ورته کسب دغه نه دا د ملا صاحب ته ځم قرآن شریف مخ ته ږدم قرآن شریف وایم خپل کسب سره زه یو د هغه رقم ډوډۍ د ماتې څوک نه راکوي خپل سهار اوزم دکانداري کوم خوري د پروژ کوم افغاني ګټم دغه اصلي ورکوونکي خدای پاک دی خو کسب یې زه ورته مکلف یو چې کسب یې وکړو اطلب العلم طلب د علم وکړي فاسألوا سوال وکړي اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون دا آیاتونه دي نو ځکه بیا موږ دا په کسب سره موږ دغه حاصلوو او دې مقام ته ځان پرسوو دا یا ده بل دا انعمت علیهم غیر المغضوب خدای هغه لار مه راشئ به چې تا غضب پر کړی دی پر دې باندې نو غضب والا خلک چې دي هغه یهود چې خدای پاک فرمایلی دی موږ تاسو ته غضب والا خلک هغه یهود دي چې وباءوا بغضب من الغضب بل غضب الله عليه ولعنه داسې لعنتونه او غضبونه د خدای پاک پر دغو خلکو باندې سوي دي چې هغه دغه یهود دي او هغه خلک چې ګمراهان دي ولضالین هغه د ګمراهانو لاره هم راشي هغه چې دا بیا ده هغه نصارا دي ضالون نصارا چې خدای پاک فرمایي قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا دمه خلا دوی ګمراهان و او ډېر ګمراهان کړي دي نور خلک نو د نصاراو دغه کار دی چې نور خلک ګمراه کوي او یهود خو د ذاته ګمراهان دي هغه بیا ضررونه نور مؤمنانو ته رسوي ګرد عمر د دې نو دغه لار خدای پاک موږ ته مه راشوه چې موږ پر دغه لار باندې روان سو نو د یهودو لار هم بده ده د نصاراو لار هم بده ده عاقبت شقاوت او بدبختي ده که څوک د دوی پر خطي او د انعمت علیهم که هغه مؤمنانو چې خدای پاک انعام کړی دی چې هغه تیر سول د هغو په لاره کې سعادت او نیکبختي و نجات موجود دی په لاره کې د یهودو نصاراو شقاوت و بدبختي و عذاب موجود دی او د هیڅ څخه نجات نسته بیا په هغه لاره نو ځکه چې دغه خلک چې بیا پر هغه لاره باندې ځي خپل ځان هیلا کوي خپل اولاد هیلا کوي هیا هغه څه خوی و عادت بله د یهودو نصاراو په خپل ځان کې نه راولي ځکه هېڅ قسم میلان به نه ورته کوي خدای پاک فرمایي ولا ترکنوا الى الذین ظلموا میلان مه کوئ هغه کسانو ته دي ظالمان دي فتمسکم النار بیا به مو اور د دوژخ بیا تاسې مسح کړي مسح به مو کړي درو به رسېږي په اور دوژخ به وسوځېږي نو میلان دغه دی چې باید د دې په رقم خوراک کوي د دې رقم موډونه کوي د دې رقم فیشنونه کوي نو دغسې دا به نه کوي نو دا نه دی ښه نو ولا ضالین خدای پر هغه لار د ګمراهانو مه برابروه را دي نو د یهودو نصاراو لار بیخي ډېر بیان پکې کې دي خو زه یې نن در خلاصومه د الحمدلله شریفه کنې پر دارې وباندې بیا یو سبق کېږي چې بیا نور بیان پر تاسې ونه غمیږي د هغو نه دا الحمدلله سر خو نوم بیا داسې د قرآن سر خو نوم هر وخت نه وي نو په دا خاطر مانو کې د خپل وس طاقت مو یو څه دغه کوي نو نن یې پر هغه ځای انشاءالله در ختموم نو ولا ضالین نو بیا به چې دلته به وقفه وکړي ولا ضالین درېږه به بیا به نو آمین وایه دا امین دا هم ډېر ښه شی دی چې ښوالی بیا هم بیا موږ تاسو بیان کړو اوس د الحمدلله شریفه کې یو څو فایدې دي چې هغه عجیبه علماو رایستي اووه حرفه په دې الحمدلله شریفه کې نسته هغه اووه حرفه د تاوان اول د فعل سا نسته صبورا دا د هلاکت ناري چې په عذاب اخته کافران یا صبورا ویې هلاکت زما را رسېږي د سې توري نسته د جیم توري نسته پکښې کې چې هغه جحیم دی په جحیم کې څوک په اور سو د خې لفظ نسته هغه خوف و بیره د انسان د زې لفظ نسته هغه د زقوم درخته ده د شین لفظ نسته هغه شقاوت دی د زغا لفظ نسته حرف نسته چې هغه ظلمت دی تاریکي ده او د فا لفظ نسته پکښې چې هغه فراق دی د خپلو محبینو څخه نو څوک چې معتمد پر الحمدلله شریفه وي قاري د الحمدلله شریفه وي محب د الحمدلله شریفه وي تعظیم کوونکی د الحمدلله شریفه وي خدای پاک به د دې او شانو سره دته نجات ور په بار پاک به وبخش حتی چې یو کوچنی الحمدلله شریفه وایي خدای پاک مور او پلار ور بخشي که څو مړي په قبر کې دا د الحمدلله شریفه ګټې دي چې مخکې موږ ویلې چې دا دونه ګټې پکښې کېږي چې د دې سره څوک محبت لري هغه به کامیاب کړي ځکه چې خدای پاک موږ ته خوښه کړې الحمدلله ده په هر لمانځه کې وایو په لمانځه نو ښایسته عبادت چیرې دی نو خدای پاک موږ ته ګوره د الحمدلله شریفه را دغه کړې ده بل آمین دا ډېر ښه شی دی چې موږ وویل نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي وایي کوم وخت چې ملا صاحب ووایي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین فقولو تاسې ووایاست او مقتدیانو آمین ووایاست یحبکم الله خدای پاک به تاسې خوښ کړي په دې عمل سره بل حدیث شریف کې راځي دغه حدیث بخاري او مسلم ټولو را نقل کړی دي
اذا امن الامام فامنوا، چې ملا صاحب امین ووایي ولغدالین امین یو فامنوا تاسو هم امین وایاست. فانه من وافق تامینه تامین الملائکه، که چیرې د ده امین د ملایکو امین سره موافق سو غفر له ما تقدم من ذنبه، مخکني ګناهانو به خدای پاک ټول ورورژوي په دا یو امین. او بل حدیث شریف کې راځي وایي یهود چې دي دا یو قوم دی زموږ امت سره حسد کوي پر درو شیانو: افشاء السلام، السلام علیکم، دا سلامونه موږ لرو دی نه لري، په دې موږ سره حسد کوي. اقامت الصف، درول د صف، و امین، په دې درو شیانو سره دی زموږ سره دغه نیولي حسد را سره کوي. بل نبي علیه السلام بارک وایي الله جل جلاله زما امت درې شیان ورکړي چې هېڅ چاته یې نه دي ورکړي. اول سلام، چې دا تحیه د اهل جنت، په جنت کې خلک السلام علیکم وایي. بل صفوف الملائکه، د ملائکو صفونه چې دي داسې درېږي خدای پاک ته عبادت کوي، زموږ د لمنځو صفونه هم سیده سیده دي. و امین، بل امین دی چې موسی علیه السلام به دعا کول، هارون علیه السلام امین پر کاوه، خدای پاک ورته وفرمیل قد اجبت دعوتکما، ستاسو دعاوې مې قبول کړلې. نو امین والا هم دعا کوي، چې ملا صاحب دعا کوي دی امین امین کوي، دیم دعا دي. دا چې الله جل جلاله هارون علیه السلام په دې دعا کې داخل سره وګڼي. نو الله جل وعلا دې موږ تاسو د فیضاتو، برکاتو، رحمتو څخه د الحمدلله شریف او د ټوله قرآن ملون وګرځوي. شی اوارې بس داسې بیا